طالبانو پنجشیر ته سلګونه تازه دمې ځواکونه لیږلي دي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. سیمه ییزې سرچینې وایي چې پنجشیر کې د نښتو له سختېدو سره طالبانو دغه ولایت ته سلګونه تازه دمې ځواکونه لیږلي دي. سرچینې سه شنبې د زمري پر 25مه اشتسوب ورځپاڼې ته وایي چې دغه ځواکونه له نن سهار راهیسې د پنجشیر بېلابېلو سیمو ته د لیږلو په حال کې دي. سرچینه زیاتوي چې طالبان تازه دمې ځواکونه په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې پر وړاندې د پراخو عملیاتو د پیلولو لپاره استوي. د ویلو ده چې تېره ورځ پنجشیر کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت. چارې